واقسموا بالله جهد ايمانهم او دی قسمونه وکل په الله پاک قسمونه کول په الله پاک جل جلاله باندې جهد ايمانهم مضبوط قسمونه باید سړی وي که نه ته چې یو قسم ولی ورکوي هغه راته سم خوري هغه ته سم خوري مضبوط قسم قسم به په څه خوري په درې الفاظ دي ښه والله بالله تالله قسم د الله پاک جل شانه په ذات مبارک باندې بخوري پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی من حلف بغیر الله فقد اشرک چا کو د الله پاک جل شانه نه علاوه په بل چا قسم خوړو نو دا مشرک ته ګوري په قرآن شریف باندې قسم خوړلی شي که نه دا مونږ خلک کوو که نه کله روغه وي یا داسې خپل منځ کې څه مسله راشي نو ایمال په قرآن شریف باندې قسم وي او قرآن شریف باندې قسم خوړلی شي ولې دا قرآن شریف دا د خدای پاک جل شانه صفت ده نو قسم چې خوري د خدای پاک جل شانه په مبارک ذات په مبارک صفاتو باندې په هغې باندې قسم خوړلی شي او د خدای پاک جل شانه نه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی په غیر بګورې قسم نه خوري